د روژې حقیقت هغه امساک عن مفترات ثلاثه، خوراک، چکاک، جما پرېښودل دي. اوس دواعد جما سړی مخه یې ښځې نه مچ اخلي، خو د جما طرف ته شوق زیاتېږي، لمس کوي، د جما طرف ته شوق زیاتېږي. مباشرت په دا دوم باب کې را روان ده. لوڅ بدن د لوڅ بدن سره نښت دغه مباشرت ویل کېږي، د جما سره شوق زیاتېږي. دا روا دي که ناروا؟ یو اعتکاف ده، یو روژه ده. اعتکاف کې اتفاقي خبره ده چې دواعد جما هم حرام دي. سړی چې په اعتکاف کې و ښځه یې ورغله پوښتنې ته، لمس به شهوات، تقبیل، مباشرت کړی شي، ټول حرام دي. په روژه کې نو جما خو نشي کړی، دغه شیان کړی شي که نشي کړی؟ دواړو بابو خو لس په یوه ځای ذکر کړو. بعضې علما تفریقه کوي په مابین د ځوانانو او د سپین ږیرو کې، چې ځوان دی نه کوي تقبیل، مباشرت، دا دې نه کوي. ولې؟ په ځوان شهوت کله غلبه وکړي، بیا انسان د شهوت مقابله نشي کړی، کله عین په جما کې واقع شي. جما یې وکړه، روژه فرضي لاړه ماته شوه، کفاره پر واوښته. هغه د روژې عظمت او د روژې ثواب مخکې مو وویله چې یوه روژه چې قصدن څوک بغیر د عذر نه وخوري، ټول عمر چې بیا قضایي راګرځي هغه ثواب پیدا کوی شي. نو ځوانان دې دا نه کوي. سپین ږیري چې په هغو غلبه د شهوت نه راځي، جما ناروا ده خو په جما کې نه واقع کېږي، نو هغو دپاره اجازه ده. دغه علت ته دوم باب کې ام المؤمنین هم اشاره کوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مباشرت کوو، یعنی لوڅ بدن د لوڅ بدن سره په روژه کې یو ځای کېدو، خدای مالک د خپل حاجت و زمانه شهوت د اختیاري و. تاسو کوم یو دغه مقام لرئ؟ تاسو شهوت خو غیر اختیاري ده. د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شهوت خو اختیاري و، په ده باندې دا حال نه راتلو چې دنه د روژه ماته شي. لیکن مختار قول فتوا د جواز په عنوان ده. د روژه کې تقبیل هم جایز ده، په روژه کې لمس به شهوت هم جایز ده، روژه کې مباشرت هم جایز ده. خو او که سړی په ځان ډارېدو چې روژه رانه ماتېږي، د هغې دپاره احتیاط مستحب ده، باید داسې عمل ونه کړي، داسې ونه کړي، که نه جایز ده. فرق په مابین د اعتکاف او په دغه ځای کې وایي اعتکاف کې جما حرامه ده او دواعید حرام هم حرام وي. ګورئ هلته داسې عنوان ذکر کړي، دواعید حرام هم حرام وي. او په روژه کې امساک عن الجماع رکن ده، او جماع ترکول رکن د دغه نه دا نه لازمیږي چې د دواعیو ترکول دې رکن شي، خو رکن د روژې ضرور ده. خوراک پرېښودل رکن، چکاک پرېښودل رکن، جما پرېښودل رکن، د دغه نه خو دا نه لازمیږي چې د هغه مقدمات هم رکن شي. اوبه په خوله تېرې، مسواک ویې، دا مقدمه د چکاک ده که نه ده؟ منع ده. پرون مو ویلې څکنه چې مېړه بد اخلاقه وي، ښځه بیا وایي یا جنګ ورسره کوي، ښځه یې څکی شي که نه، د مړیو تروالی او تریخوالی ښه معلوموی شي که نه، روژه په ماتېږي، خو تېرې به نه. نو د هغو د دغه ځای فرق ته روژه کې امساک عن الجماع رکن ده، دا دغه تقاضا د دې نه کوي چې ترک د دواعي هم رکن شي. اما په اعتکاف کې جماع حرامه ده، دواعد حرام هم حرامي. نو لمس په شهوات، تقبیل، مباشرت په روژه کې جایز دي، خو جماع ناجایز ده. لیکن اوس که داسې پېښه شوه چې سړي روژه کې د خپلې ښځې سره لټپیر کوو، دغسې ساعتې تېروه، جایز خو ده. لیکن انسان عاجز، د شهوت غالب شو، جماع یې ونه کړه خو انزال یې وشو، جماع یې ونه کړه، دغسې د لمس په شهوت یا مباشرت په حال کې انزال وشو، روژه ماته ده که نه؟ کفاره په اوړي که نه؟ نو وایي روژه ماته ده، قضایي په فرض ده چې قضایي به راګرځي د دغې روژې، اما کفاره نشته.
کفاره په هغه صورت کې ده چې جرم تام وي. جرم تام هغه ده چې منفعت تامه سړی واخلي، هغه په جماع سره راځي. لکه هلته خطأ خوراک تر وشو، قضایي شته، کفاره نشته. دلته هم دغسې ده. حتی روژه کې سړي د ښځې سره جماع وکړه، ښځې خوښه نه وه، په زور یې ورسره وکړه، په سړي کفاره شته، په ښځه نشته. چې دې هم خوښه بیا په دواړو شته. خو که دې خوښه نه وي، په زور سړي جماع ورسره وکړه د ښځې سره، روژه یې د هغې هم په ماته کړه، جماع راغله، بیا خو شهوت هم پیدا شو، دواړه ته د جماع په حال کې خو دواړه ته پیدا کېږي. خو لیکن هغه خو راضي نه وه په دغه عمل، دې عذر قبول ده، په دې کفاره نشته. که په دواړو په خوښه و، په دواړه بیا کفاره ده. نو لہذا دا امور جائز دي، خو د هغه چا دپاره چې په ځان کنټرول نه لري، احتیاط دا ده چې داسې عمل دې کوي نه چې بیا په یو غټ جرم کې واقع کېږي. یا روژه تر ماتېږي، خو که انزال وشم روژه خو ماتېږي. اگر که کفاره نشته، روژه خو ماته شوه، او یوه روژه قصدن چې ماته کړي، ټول عمر چې بیا قضایي راګرځي، هغه ثواب نشي پیدا کولی. دا د دومره غټ ثواب نه دی، ولې ځان محروم کړو؟ نو دا جائز دي، خو لیکن احتیاط پکار ده. نور ذات د احتیاط علماو دغه معیار ذکر کړی ده چې ځواني او سپینګرتوب کې خبره کړي، چې ځوان شهوت غالب وي، نو هغه د احتیاط کوي. د روژې په میاشت کې دا معامله د کوي نه چې بیا داسې نه چې خطر سره مخامخ شي. سپینګری کوي، هغه پروا نه لري.